السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د اسلام یو आवाज دی او د ټولي دنیا د مسلمانانو په ځل کې د سره مینه او محبت دی او دا محبت دومره جوړ دی چې د 1200 کالو په تیریدلو سره هم دا نه دی ختم شوی. دا د شافعي مذهب مؤسس الامام الشافعي دی، ثالث الائمه الاربعه. امام شافعي رحمه الله د فقه د پاره اصول جوړونکي اولنی مؤسس دی، جوړ علم والا، ډیر مهارتونو والا، په هر فن کې ماهر او شهرت د دنیا هر ګوټ ته رسیدلی دی. بعض خلک ورسره حسد وکړو، د شکایت خلیفۃ العباسي هارون رشید ته وکړو، لیکن الله سبحانه وتعالی په دې امتحاناتو کې کامیاب کو. د ژوند د ټولو مسلمانانو لپاره فائدې والو، تر دې چې د دنیا نه لاړو د ځان وروسته یو داسې عظیم میراث پرېښودو چې تر نن زماني پورې مسلمانان د هغې نه فائدې اخلي. د دې عظیم امام مختصر سیرت به موږ تاسو ته وړاندې کوو. نو راځئ زموږ سره. په 150 هجری کې اول په ائمه اربعو کې امام ابو حنیفه رحم الله وفات شو. په دې کال کې محمد بن ادریس الشافعي رحم الله پیدا شو د غزه په علاقه کې. د قریشي نسب والو، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په خاندان کې یو ځای و. امام شافعي رحم الله پلار ادریس د مکې نه فلسطین ته هجرت کړو رزق د طلب لپاره، لیکن محمد د پیدایش نه لږ ورځې بعد دی وفات شو او امام شافعي رحم الله یتیم پاتې شو. مور د ځان سره کو مکې ته راوستو. امام شافعي رحم الله قرآن یاد کو د 2 کالو په عمر کې. بیا د حدیث په یادولو کې شروع وکړه او موطد امام مالک کوم چې د حدیث یو غټ کتاب دی د یاد کو او د لسو یا د 11 کالو په عمر کې و. په مکه کې د فقها او محدثینو نه زده کړه شروع کړه. ډیر خزهن والا او ماهر انسانو دیو جنا مسلم بن خالد الزنجي رحمه الله د فتوی ورکول اجازه هم ورکړه. دینه بعد امام شافعي رحم الله مدینه ته لاړ او علم د طلب لپاره. په مدینه کې د دویم امام مالک ابن انس رحم الله سماع وکړه. امام مالک رحم الله ته دا ویلی چې زداینه ما چې الله سبحانه وتعالی به تعالی شان ول انسان ګرځي. دینه بعد امام شافعي رحم الله یمن ته لاړو. هلته هم دی په خلکو کې په علمیت باندې مشهور شو. د یمن گورنر یو ظالم سړی و. امام شافعي رحم الله به د ظلم نه منع کوو. گورنر له بدی باندې ډیره غوسه ورتله. دیو جن هغه د شکایت کو خلیفۃ العباسي هارون رشید ته. ا دې ورته وی چې امام شافعي رحم الله د بغاوت اراده لري او خلکو نه ځان لپاره بیت طلب کوي. دیو جن هارون رشید د امام شافعي رحم الله بنولو باندې امر وکړو. د یمن گورنر راولګي د امام شافعي رحم الله قید کو او بغداد ته راولېګو. په 184 هجری کې د بجیل کې پوره ورځ تیری کړې. د هارون رشید په مجلس کې به یو عالم کې ناستو د محمد بن الحسن الشیبانی په نوم باندې او د امام ابو حنیفه رحم الله شاګردانو کې وو. کله چې ابن الحسن ته امام شافعي رحم الله دراتک پته ولګیدا نو هغه د سفارش کو هارون رشید ته. هارون رشید امر وکړ د امام شافعي رحم الله په حاضرولو باندې. د حاضر شو نو هارون رشید دنه ته بوسونه وکړل د کتاب او سنت او تاریخ باره کې. امام شافعي رحم الله ډیر په خیسته انداز کې د سوالاتو جوابات ورکړل، تر دې چې هارون رشید د علمیت نه ډیر زیات متاثر شو او د 1000 دینار په تحفه کې ورکړل. امام شافعي رحم الله د پیسې بغداد کې په خلکو باندې تقسیم کړي او ځان لپاره 1 دینار هم پرې نه خودو. امام شافعي رحم الله په بغداد کې پاتې شو او په عراق کې موجود علماو نه ډیر استفاده وکړه. امام شافعي رحم الله ډیر ذهین انسانو او په مذهب د امام مالک، امام ابو حنیفه رحم الله دي دوه باندې ډیر خپو هیدو. امام شافعي رحم الله د عراق نه واپس راغی مکې ته او دلته د 9 کال پورې تدریس وکړو. په دې دوران کې امام شافعي د اصول بنیاد کې خودو او د دې وخت نه شافعي مذهب په وجود کې راغی. امام شافعي رحم الله د حدیث په باب کې سخت انسانو، صحیح حدیث به یغستو، د ضعیف موضوعین به اعراض کو. په مکه کې د امام شافعي رحم الله په اولنی ځل ملاقات وشو د امام احمد بن حنبل رحم الله سره. د امام شافعي رحم الله په ممتاز شاګردانو کې او د رابع الائمه ویل کېږي. امام احمد رحم الله باندې ډیر امتحانات راغلي وو او د غټ خدمت د دین لپاره دا و چې د غټ فتنې مخنیوي کړو، کوم چې فتنه د خلق القرآن ویل کېږي. امام شافعي رحم الله په 195 هجری کې دوباره بغداد ته لاړو او د ځان سره بغداد ته اصول راوړل. دی قبله و د فقها او علماو د لپاره په خپل زمانه کې د شکل بغداد ته راغی. دغه وخت کې د کتاب ولیکو د رساله په نوم باندې. په دې کتاب کې د فقه د لپاره اصول کې خودل. بل اخر امام شافعي رحم الله په 199 هجری کې راغی مصر ته. په دې دوران کې امام شافعي رحم الله په خپل آراو کې تغییر او تبديل وکړو. دی وخت کې کتاب الرساله راجمه کو او د ترتیب ورکو او د تدریس شروع کو طلاب ته. دی وجنه شافعي مذهب ته ډیر ترقی میلاو شو په مصر کې او د ډیر زمانی پورې بګیدا مذهب رایجو. د مصر خلکو ډیر مینه و د امام شافعي رحم الله سره. دې وخت پورې قاضي هم پاتې شوی او دی وجنه د قاضي شریعه هم ویل کېږي. امام شافعي رحم الله تبسم والا خندیدونکي او خوش اخلاق انسانو چې څوک ورسره میلاو شو دغه ورسره مینه پیدا کېده. د امام شافعي رحم الله مذهب د مصر نه بعد سودان او عراق کې هم ډیر مشهور شو. د خراسان او شام په ډیرو علاقو کې د شاګردان پیدا شو.
دین بعد د مذهب په توران، یمن، ماوراء النهر، فارس، حجاز، تهامه، کردستان، ارمینیا، قوقاز، ترکستان، ترکی، هندوستان، افریقا او اندلس د ټولو علاقو کې د شاګردان پیدا شو او په دوی کې د امام شافعي رحمه الله مذهب رایج شو. امام شافعي په مصطلح الحديث کې ډیر مصطلحات ور داخل کړل او د هر حدیث لپاره خپل مرتبه ذکر کړه، لکه اتصال، شاذ او ثقه. او فرق ذکر کو په مزد حدثنا او اخبارنا کې، کوم چې محدثین لپاره خپل اصطلاحات دي. دین علاوه امام شافعي رحمه الله په لغت عربی کې هم ډیر ماهر و، د عربو سره لس کاله تیر کړي وو، دی وجنه دی فصیح او بلیغ او مقبول شاعر هم. امام شافعي رحمه الله ډیر کتابونه هم لیکلي دي، یو به کتاب الام دی دا په فقه کې لیکل شوی دی. دین علاوه کتاب الرساله، اختلاف الحديث، احکام القرآن، ابطال الاستحسان، او دین علاوه نور ډیر تصنیفات هم درشته دي. بلا اخر 204 هجری کې د امام شافعي رحم الله اجل راغی او د زموږ د دنیا نه همیشه لپاره رخصت شو او په قاهره کې دفن شو.